ننګرهار کې د اطفائي مدیریت له لوري په تیرو 10 میاشتو کې د شاوخوا 3 لوی او وړې اورلګیدنې پیښې مهار کړي. د اطفائي مدیر حاجی مومن رشید وای په دغه 3 د اورلګیدنو پیښو مهارولو په اساس د څه د پاسه 2.5 میلیارډ افغانیو خساراتو مخه نیولې او دغه خساره او نجات دغه چې موږ څونه حساب کړی دی نو 9 میلیونه 6 لکه 350,000 او 500 افغانۍ دا چې د خساره شوې ده د مسلمانانو مالونه سوځېدلي دي او 2 میلیارډ 200 او 50 میلیونه او 9 لکه 80,000 روپۍ دا نجات ورکړل شوی دی دا د مسلمانانو مال او شتمنۍ ته. حاجی رشید له ښاریانو غواړي چې د اورلګیدنې پر مهال دې دوی پر وخت خبر کړي تر څو د خساراتو مخه ونیول شي. د ولسونو خلکو ته یوه غوښتنه تنه دا ده چې اور ولګېږي موږ ته باید په وخت باندې اطلاع راکړي ځکه په هر ځای کې د موږ د سروې وقایي ټیم خپلې لمبرې لیکلي دي او دغه زیاتره اورونه او دغه پیښې چې راکمې شوي دي دا د سروې او د وقایي د ټیم د وجې نه راکمې شوي دي ځکه چې هر پمپ او هر مارکیټ او هر حکومتي ځای ته لاړ دي او خپل لارښودنه یې ورته کړې ده نو په دې باندې الحمدلله زموږ کارونه ډېر مخ په وړاندې لاړ دي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي موسم او نعمت الله د اطفائي ادارې له فعالیتونو خوښ دي. وایي پیښې پر مهال سیمې ته پر وخت ځان رسوي چې ورسره د زیاتو تاوانونو مخه نیول کېږي. ښایي پهله خو چې څنګه و هغې وخت کې په ټیم را رسېدلی دلته چې اور ولګېدې زیرزمینۍ کې خو دلته ننګرهار ښار وړوکی نفوس یې ډېر دی لارې زیاتې ډېرې بندې دي په ښاروالي دي کې اقدام وکړي دا ځایونه صحیح برابر کړي دلته خو وروره ډېره په ټیم را رسېدلی څنګه یې زنګ ور ووهولی 15-10 منټو کې به یې ځان را رسولی دستي اور مهار که بس. یوازې دا اورلګیدنه نه دا ښار دی ګڼ نفوسه ښار دی د 4 ولایتونو مرکز دی مشرقي زون دی بل ټرانزیټي لار ده په ده باندې دغه لارې ګودرې ښاروالي ته زما غوښتنه دا ده چې دغه 100% امکانات تاسو لرئ تاسو په دې کې 100% خواري وکړئ لارې ګودرې خلاصې کړئ چې هر یو حادثې ته په لکه اورلګیدنه وي یو بله بده پیښه الله مکه رامنځته کېږي چې ورته ورسېدګي کېږي او د هیوادوالو ژوند ژغورل کېږي. ډېری وخت ښار کې د برېښنا شارټۍ او یا هم د ښاریانو د بې احتیاطۍ له امله د اورلګیدنې پیښې رامنځته کېږي چې ورسره خلکو ته په زیاته اندازه مالي زیانونه اوړي.